د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وای. ملګرو 2019 میلادي کال ختم او 2020 میلادي کال پیل شو. نو زموږ یوټیوب چینل کې د 2020 لومړنۍ ویډیو همدغه ده چې په 2019 میلادي کال کې کوم افغان لوبغاړو ښه کارکردګي کړې ده، کوم د نورو لوبغاړو په پرتله ښه ځلیدلي دي. په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو، خو د 2019 میلادي کال جالبې صحنې چې په 2019 کال کې څه ډول کرکټ جالب برخې نندارې ته وړاندې شوي دي، همغه ویډیو مو هم چمتو کړې ده. ډېره ژر به هغه هم درته اپلوډ کوو، خو لومړی هم همدغه معلومات درکوو. ویډیو لایک او زموږ ایران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده 2019 میلادي کال ختم او 2020 میلادي کال پیل شو چې په دغه کې کوم افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې یا ښې لوبې کړې دي. نو ملګرو په دغه لیست کې 4 افغان لوبغاړي چې په توپوهنه توپچونه کې ځلیدلي دي، په هغوی کې رحمت شاه، حضرت الله زازی، ګلبدین ایب او رشید خان شامل دي. په 2019 کال کې رحمت شاه په ټیسټ سیالیو ورځنیو سیالیو کې تر نورو ډېرې منډې کړې دي. هغه په ټیسټ سیالیو کې 280 منډې ترلاسه کړې دي او په یوه پړۍ کې بیا زیاتې منډې 102 دي. هغه لومړنی افغان توپوهونکی دی چې په ټیسټ سیالیو کې سلیزه وهلې ده. همداراز په 20 ورځنیو لوبو کې نوموړي 32.10 په اوسط سره 646 منډې ترلاسه کړي چې په یوه لوبه کې زیاتې منډې 114 دي. ورپسې ملګرو حضرت الله زازی دی، بیا په 20 ورځو لوبو کې ډېرې منډې ترلاسه کړي دي. هغه په 10 ورځو لوبو کې 38.3 په اوسط سره 345 منډې ترلاسه کړي دي چې په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې 122 نسوځېدلې دي چې دا په 20 ورځو لوبو کې دویمې زیاتې منډې هم دي. رشید خان بیا په ټیسټ او 20 ورځو لوبو کې د افغانستان لپاره ډېرې ویکټې ترلاسه کړي. نوموړي په 20 ورځو لوبو کې 20 لوبغاړي سوځولي چې په یوه لوبه کې غوره توپچونه د 28 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځول دي او همداراز 6.1 اقتصادي توپچونه یې ترسره کړې ده. نوموړي بیا د ټیسټ په 3 سیالیو کې 15.8 په اوسط سره 21 ویکټې ترلاسه کړي دي. ورپسې ګلبدین ایب بیا په یو ورځنیو لوبو کې تر ټولو زیاتې ویکټې ترلاسه کړي دي. نوموړي 14 ورځنیو لوبو ترسره کړي دي او 15.2 په اکانومۍ سره 22 لوبغاړي سوځولي دي چې په یوه لوبه کې د 43 منډو په بدل کې 6 لوبغاړو سوځول دي. ملګرو واقعا دغه 4 افغان لوبغاړو ډېره ښه کارکردګي کړې ده. ملګرو موږ سره پاتې شئ او د 2019 نورې ډېرې جالبې ویډیوګانې هم لرو. تر بیا ښې شوې.